السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د موبایل لپاره یو داسې کوډ در پیژنم چې تاسو هر کس ډیر زیات ضرورت ورته لرئ. ډیر خوندور کوډ دی دا. د دې کوډ په ترو تاسو کولی شئ چې خپل موبایل یعنی دا کوډ چې کله تاسو ډایل کړئ بیا تاسو ته څوک موبایل کې هغه کس څخه به تاسو ته موبایل نه کیږي. تاسو به بالکل په هغه سیم باندې په هغه موبایل باندې موبایل کړای شئ، خو تاسو هغه سیم کارت ته په کم سیم کارت کم موبایل کې مو چې هغه کوډ ډایل کړی وي هغه کوډ ته به موبایل نه راځي. د هغه کوډ لګولو بیرته د ختمولو طریقه در زده کوم. ویډیو ته راخیره وګورئ دوستانو. د دې نه مخکې که چېرته دا ویډیو تاسو فیسبوک کې ګورئ، زموږ په چینل کې نه وي نو ټیکنو پښتو سرچ کړئ، زموږ چینل ته راشئ. زموږ چینل کې ډېر خوندور معلومات تاسو ته میلیږي چې تاسو په ډېرې اسانۍ سره هغه طریقې په دې چینل کې زده کولی شئ. دلته کې ګورئ تاسو زموږ معلوماتو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. سبسکرایب کولو لپاره په سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. په څنګ کې د بیل آیکن دوستانو په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. ورځو همدې طریقې ته هم دا کوډ پیژنو چې دا څنګه کوډ دی. د دې کوډ لپاره کله چې ډیل فایل ته راشئ دوستانو، دلته کې ګورئ دا تاسو صرف په ټچ موبایل کې نه، د تاسو په دا کوډ چې کوم دی په یو ساده موبایل کې هم استعمالولی شئ. د دې کوډ ګورئ تاسو سټار به ووهئ 2 1 دا به ډایل کئ. د دې ډایل کولو وروسته دوستانو اوس چې څوک تاسو ته موبایل کې هغه ته به ستاسو هغې بس کټ کېږي به نه، به څه کمپیوټر راځي ورته هېڅ به نه ورته وایي، صرف به کټ کېږي. هېڅوک نشي کولی چې ستاسو دې سیم کارت ته څوک موبایل وکړي. اوس تاسو کولی شئ چې بل چا ته موبایل وکړئ، ستاسو موبایل سیګنل هر څه به صحیح وي، خو تاسو ته به موبایل څوک نشي کولی. دوستانو که چېرته مو دا طریقه خوښه شوه حتما ویډیو ضرور لایک کړئ. که چېرته غواړئ دا کوډ بیرته د خپل موبایل څخه ختم کړئ نو دلته کې 2 1 دا به تاسو ولیکئ، هغې وروسته به ډایل کړئ. د ډایل کولو وروسته دوستانو تاسو ته ښکاري چې دا کوډ چې کوم دی بره یو نشان و هغه ختم شو. نو په دې طریقې سره دوستانو تاسو کولی شئ چې تاسو موبایل آن وي خو تاسو ته څوک موبایل ونه کړي. دوستانو هیله در څخه کېږي که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. همدارنګه خوندور معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.